د نن سه شنبه ورځې لنډ دقیق او مهم خبرونه. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت وایي د اقتصادي کمیسیون د پریکړې پر اساس هغه 11 زیربنایي پروژې چې کارونه یې نیمګړي پاتې دي د 1402 لمریز کال په پراختیایي بودیجه کې به پیسې ورته ځانګړې او پاتې چارې به ژر پیل شي. د خوړو او درملو ملي اداره هغه واضح ردوي چې ګواکې افغانستان کې د امیدوارۍ ضد درملو څخه ګټه اخیستل دي منع شوي وي. د زابل عامې روغتیا ریاست وایي چې د 4 میلیون افغانیو په ارزښت د پښتورګو د درملنې مجهز روغتیایي مرکز پرانستل شو. د لوګر د استیناف محکمې رئیس د برکې برک ولسوالۍ ابتدایي محکمې ته د قضایي اجراءاتو د ارزونې په موخه سفر وکړ. د ارشاد حج او اوقاف وزارت وایي په 210 نظامی مرکزونو کې د قرآن کریم د ترجمې او تفسیر د دورو د پیل لپاره د چمتووالي غونډه نن ترسره شوه. د افغانستان بانک وایي افغانستان ته د 40 میلیون ډالرو نقدي بشري مرستې کڅوړه راورسېده او په کابل کې یو سوداګریز بانک ته وسپارل شوه. کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت وایي له 4000 زیات افغان مهاجر له ایران څخه هیواد ته راستانه شول. افغانستان کرکټ بورډ وایي ملي لوبډله د متحده عربي اماراتو لوبډلې پر وړاندې د 1-2 په توپیر بریا وروسته نن هیواد ته راستانه شوه. د هرات ولایت د استخباراتو ریاست مجاهدو ځواکونو له لورې 2 تنه وسلوال غله چې له څو ورځو راهیسې تر تعقیب لاندې وو د هرات ښار د 5مې حوزې په مربوطاتو کې د لنډې نښتې په پایله کې ووژل شول. له وژل شوي غلو څخه یو قبضه څفانچه او یو عراده موټرسایکل هم ترلاسه شوي دي.